سلام له خورشید د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني نن سهار د ستر جنرال عبدالرازق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په موخه کندهار ته ولاړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي ښاغلي غني په دې سفر کې د ستر جنرال عبدالرازق پر مزار د ګلو ګېډۍ کېښودې او ټاکل شوې د نن ورځې په اوږدو کې د دغه ولایت له ولس سره هم وګوري. ستر پاسوال عبدالرازق 15 ورځې مخکې د کندهار د والي په دفتر کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوی قمندان سره تر یوې امنیتي ناستې وروسته په یو وسلوال برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د فاریاب پر شیرین تګاب ولسوالۍ د طالبانو ډلهییز برید په شا وتنبول شو. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ ویاند وایي دغه برید تېره شپه نږدې 9 بجې پیل او تر 12 بجې دوام وکړ چې په پایله کې 14 بریدګر وژل شوي او 19 نور یې ټپیان دي. په دې 3 ساعته نښتو کې د ملي پوځ 2 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو کمانډو سرتیری هم ټپي شوی دی. له دې سره سم 48 وسلوال مخالفین د هېواد په ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بېلابېلو عملیاتو کې وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 10 نور وسلوال مخالفین هم ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا په دې لړ کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو د بریالي ترسره کېدو له امله افغان دولت ته مبارکي ویلې ده. ښاغلي پینس دغه مبارکي تېره شپه له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ په ټویټر پاڼه کې راغلي چې د امریکې د ولسمشر مرستیال له ټاکنو 2 ورځې مخکې د کندهار د امنیه قمندان او ملي امنیت رئیس د وژل کېدو او د ټاکنو په ورځ د ولسي وګړو د تلفاتو له امله هم تسلیت ویلی دی. او یوه افغان کمانډو سرتیري د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې یو امریکایي سرتیری وژلی او 2 نور یې ټپیان کړي دي. یو امنیتي سرچینه د نوم د نه خپرولو په شرط ویلي دغه پیښه تېر مازدیګر د نږدې 4 بجې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا بریدګر وحید نومیږي او د امریکایي ځواکونو له لوري نیول شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.